مارشال صاحب درباره حکومت موقت میخوایم بدانیم. به نظر شما حکومت موقت افغانان موافق خواهد بود با ای و آیا حکومت موقت خواهد شد در افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلې تاسو ته او د میټرا تلویزیون اوریدونکو لیدونکو ته په دې هیله چې روغ او جوړ یاستئ. په سر کې اجازه راکړئ تیرو تجربو ته موږ اشاره وکړو. که چېرته د موقت نتیجه او سابقه غوندې یا وروستۍ غوندې چې دا به ناکامه وي، له هر سره مخکې حکومت باید د ملي اجماع لپاره کار وکړي. تاسو ګورئ چې ملي اجماع مخکې مې ویلي وو، ملي اجماع نشته په ملک کې، په هېواد کې مې بدبختانه دا به ډېر ناولې پایلې ولري. حکومت موقت نتیجه موږ ټول افغانان سولې ته هیلهمند یو، هر چا نه زیات او ډېر ورته علاقمندي لرو او ارمان مو د سوله، مګر بعضې د سیمې استخبارات په موږ کې کار کوي او هغه خپلې محورې لکه په تیر په څېر یې استعمالي کړې ولې او اوس هغه بیا رامعلومې سوي دي او راښکاره سوي. لکه د بېلګې په توګه خلیلي صاحب چې وروستی سفر یې هغه ته درلودو، پاکستان ته درلودو، دا دې بیانګر ده چې ملي اجماع په هېواد کې نشته ده. موږ سولې ارمانجن یو، سولې ته هیلهمند یو، مګر هم داسې سوله چې افغان شموله وي او د ټولو افغانانو ته د منلو وړ واوسېږي. سوله د هر چا ارمان ده. که تاسو ګورئ جنګ کې د موږ افغانان وژل کېږو، که دې خوا ده او که اخوا ده خویندې کونډې کېږي، یتیمان او له سواد نه محرومه پاتې کېږو. موږ هغسې حکومت غواړو چې ټولو ته همشموله وي او ټولو ته قابل د قدر وي، نه داسې چې بیا خدای ناخواسته داخلي جنګو ته لاړ شو. د موقت حکومت کوم پیشنهادونه چې اوس سوي دي، دا خو موږ او تاسو د افغانستان تیر حکومت مجاوته کړل، لکه ملي مشارکت حکومت چې رامنځته سو، نو دا 50 په 50 کې لکه دا تلونیز کوم ګزارش نشر کړی ده 50 په قدرت ویشل کېږي، نو دا به ناکامه وي. دا به فکر نه کومه چې اوسنی بحران ته د پای ټکه کېښودل سي، بلکې دا بحران به د افغانستان خدای نخواسته د تجزیه خواته بوځي. به نظر شما حکومت موقت موثر خواهد بود در افغانستان یا حکومتی که فعلی است و صلح با طالبان باشد؟ منګه په داسې شرایطو کې شتون لرو چې بدترین حکومت د افغانستان ته ښه نسو ویلی، بد ده، مګر هم بدترین ته منګه خواشین یو چې خدای نخواسته بدترین رامنځته نه سي یا بدتر رامنځته نه سي. که چېرته ملي اجماع په هېواد کې رامنځته نه سي او سیاسون مو او دولتداران مو او هغه مطرح څېرې نظر وانخیستل سي او پکې دخیل نه سي، خدای نخواسته د سیمې موږ به بلې خواته لاړ شو او د سیمې استخبارات په دې کې کار کوي. در حالی که گفتگوها ادامه داره، شما وضعیت خبرنگارا و فعالای مدنی را چی عنوان میکنین و چگونه میدانید؟ دلته زور ازمایي ده د بعضې هم د مخالفینو لخوا نه او هم هغه د سیمې استخباراتو لخوا نه چې دوی غواړي خپل هدف ته په ډېر اسانۍ ورسیږي، مطرح څېرې له منځه وړي. هغه شخصیتونه، مدني فعالان، ټولنو مشران، قومي مشران او هغه شخصیتونه چې ملت ته قابل د قبول دي او مطرح دي، هغه غواړي دوی په ډېره طریقه دوی ترور کړي او خپل اهدافو ته، شوم اهدافو ته ځان ورسوي. په دې کې هېڅ جدي شک نشته ده چې د سیمې استخبارات او مخالفین دې کې لاس لري او دولت نه مو دا هیله ده چې دې ته جدي توجه وکړي تر څو موږ هغه مطرح شخصیتونه وکولی سي خپل د هېواد راتلونکي لپاره کار او لا هلې ځلې وکړي. مارشال صاحب، جدا از مسائل ناامنی و صلح سر میزنیم به مسائل پارلمان و امورات دولت. بیشتر از 4 یا 5 نامزد وزیر را اعتماد نگرفتند، اما هنوز هم در کرسی های وزارت نشستن و به کارشان ادامه میدن. آیا این کار قانونی است به نظر شما؟ متاسفانه کله چې د اشرف غني حکومت رامنځته سوی ده، هغه اولې ورځې نه ناقانوني شروع سوې ده. دا اوسنۍ خبر نه ده، ډېر له مخکې دا تعداد کېښودل سوی ده او تر اوسه پورې دا لړۍ ادامه لري.
دوی باید زر تر زره دغه حکومت باید نوي وزیران او رئیسان معرفي کړي او قانون ته باید درناوی وکړي. هر سړی قانون ته باید درناوی وکړي او قانون نه اطاعت او قانون ته ډیره توجه وکړي. نو هیله مو دا ده پارلمان په دې برخه کې جدي تصمیم ونیسي او حکومت هم نور غیر قانوني توکو کار لپاره د پای ټکی کړي. و سوال اخیری که بیشتر یا میتونیم بگوییم بیشتر از 40% از وکلای پارلمان یا اعضای مجلس نمایندگان در مجلس که نشستایشون در هفته 3 بار برگزار میشه اینا حضور ندارند یا با خارج از کشور هستند و یا در افغانستان اینا در حالی که کشور به حالت بحران مواجه است اینا حضور ندارند. دیدگاه شما در این باره چیست؟ دی کې زه ملتګرام بولم دوی په هغه وخت کې چې ټاکنې ولې او د ملت لپاره فکر ونه کړو، هېواد لپاره فکر ونه کړو او د یو بوجې وړو لپاره او د څو شخصي اهدافو لپاره رایه وکاروله. نو په دې کې هېڅ جای شک نشته، اکثریته وکیلان تجارتي وکیلان راغلي چې خپل شخصي موخو لپاره او اکثریته استخباراتي کړي دي لخوا نه حمایت شوي دي. نو ټول نه په دې کې ښه شخصیتونه هم شته، درانه شخصیتونه هم شته، د قدر وړ دي چې کار یې کړی ده په دې رانسه کې، مګر هم اکثریته د سیمو استخباراتو پورې تړاو لري. تاسو ګورئ چې په منطقه کې یو عکس العمل ښودل سوی وي یا کار سوی وي دوی وخته جواب ورکړي ده، مګر ملک په نمایندګي دوی هغه ورکړي. نو دوی هم زه ګرم دي مګر هم اکثره به کې موږ خپله ګرم یو. آینده لپاره باید موږ د یو بوجې وړو او شخصي منافعو لپاره کار ونه کړو او خپلې رایې ونه پلورو. نو نتیجه هم دا معلومه ده چې دوی خپله شتون لري او خپل شخصي بزنسو او تجارتو باندې اخته او بوخت دي. بسیار زیاد تشکر مرتب صاحب به ما وقت گذاشتید. نړۍ مننه، کور مو ودان.